سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه روانه ده چې په دغه لوبه کې افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپوهنې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې بیا په نن لوبه کې ډېره خوندوره، په زړه پورې زبردسته توپوهنه پیل کړله. په خاصه توګه ابراهیم ځدران، رحمان الله ګربز ډېره زبردسته ملګرتیا هم ترسره کړله چې افغان لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 310 منډې جوړې کړلې. که وګورو دغه پیچ د توپوهنې لپاره نن ډېر جوړ و چې افغان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپوهنې پرېکړه وکړله. ډېره زبردسته پرېکړه یې کړې ده چې خپله یې توپوهنه وکړله. د افغان لوبډلې په ګټه رحمان الله ګربز 121 منډې جوړ کړې، ابراهیم ځدران 80 منډې جوړ کړې، لوبډلمشر حشمت الله شهیدي 50 منډې جوړ کړې، داسې محمد نبي بیا چټکې 40 منډې جوړې کړې. د 311 منډو هدف په تعقیب کې د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډله به اوس خپل توپوهنې ته دوام ورکوي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به دغه لوبه وګټي؟ که بیا نه وګټي، د آیرلینډ لوبډله به دغه هدف چیز کړي؟ که بیا نه کړي چیز؟ که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېر غټ هدف ورکړی دی. الله دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې آیرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.